Hello there. راځو چې دی نن تاسو له یو طریقه ښیم چې په دې طریقه باندې موږ کولی شو د فیسبوک په پروفایل کې پکچر ګارد څنګه چې دی یعنې راولو دلته لکه ګورئ تاسو ته ښکارېږي دې ځای کې دغه علامه چې دی دا دلته راغلې ده دا څه ګټه لري او ورسره چې دی یعنې څه دپاره استعمالېږي او څنګه یې فالولی شو د دې ګټې اصلاً څه دی په دې باندې خبرې کوو. نو راځئ ګایس اصلاً چې دی د دې د فالولو لپاره به موږ داسې وکړو چې تاسو به راشئ کروم ته به لاړ شئ. زه به چې دی تاسو ته د دې لینک هم واچوم په ډسکرپشن کې. نو تاسو به د کیوي په نامه باندې یو براوزر خلاص کړئ یعنې دا به را ډاونلوډ کړئ کیوي KIVI براوزر به دا به چې دی را ډاونلوډ کړئ د مطلب پلی سټور نه به را ډاونلوډ کړئ او هغې نه پس به بیا راشئ په همدې کیوي براوزر باندې به کلیک وکړئ. چې کله مو دلته کلیک وکړلو د هغې نه چې دی سمپل راځئ دلته وګورئ په دې فیسبوک باندې کلیک وکړئ. که چېرته فیسبوک نه اوسېږي نو تاسو دې پاس ځای کې دلته ولیکئ یعنې مطلب په دې سرچ بار کې به m.facebook.com ولیکئ او هغې نه پس راځئ خو دلته تیار ماته راغلی زه به پرې کلیک وکړم. چې کله مو کلیک پرې وکړلو دا به داسې لاګین شي. چې کله لاګین شلو تاسو دلته چې دی یعنې مطلب چې دی دا ماته دلته لاګین شلو او هغې نه پس چې دی زه راځم چې دی په دې باندې څه کومه لاګین چې کله شلو هغې نه پس به بیا تاسو بیا راشئ او په دې پاس نقطه کې دغه ځای کې دلته هوم لیکل شوی دی په دې هوم باندې به کلیک وکړئ تر څو بیرته بیک لاړ شي. داسې یو ځل به تاسو فیسبوک لاګین کوئ چې فیسبوک مو لاګین کړلو هغې نه مطلب دی په کیوي براوزر کې به تاسو خپل فیسبوک لاګین کوئ او هغې نه پس به بیا راشئ تاسو به په سرچ بار کې دلته په دغه نقطه کې په دې نقطه کې به ولیکئ دلته به سمپل ساده ولیکئ چې دی کروم ویب سټور دا به ولیکئ او ګو باندې به کلیک وکړئ. دې کې دغه لومړی د کوم یو دغه چې راځي لینک راځي په همدې باندې به کلیک وکړئ داسې او چې دې باندې مو کلیک وکړلو زه به لږ شانته زوم کړمه په دغه ساحه کې چې دی دلته سرچ راځي دې ځای کې په دې سرچ کې فقط ورته یو لیکنه وکړئ هغه داسې چې فیسبوک پروفایل پکچر ګارد دا به ورته ولیکئ او په مطلب چې دی ګو باندې کلیک وکړئ تر څو چې دی دا تاسو ته راشي. کله چې راغلی تاسو سره ګورئ په دې رقم باندې دلته چې دی ما خو خیر انسټال کړی دی دلته ګورئ ماته انسټال لیکلی تاسو ته به په همدې ځای کې باندې چې دی ایډ ټو ګوګل یعنې ایکسټنشن په شکل باندې به دلته به ایډ کېږي د کروم سره به د ایکسټنشن په همدې ایکسټنشن باندې به کلیک وکړئ دا تاسو ته چې دی ډاونلوډېږي او دا چې دی انسټالېږي. چې کله مو انسټال هر څه ختم شو تاسو به په دې درې ډاټ باندې کلیک وکړئ داسې او چې کله مو کلیک وکړئ چې آیا دا ما سره انسټال شوی دی که نه داسې ښکته به لاړ شي اخیره ته تاسو وګورئ په دې اخري په ځای کې موږ سره چې دلته ښکارېږي پروفایل پکچر ګارد په همدې باندې به تاسو کلیک وکړئ. ما خو خیر اوس فاله کړی دی زما فیسبوک آن دی نو تاسو به دلته لاړ شئ په دغه ځای کې ټرن آن باندې به کلیک وکړئ. ټرن آن باندې چې کلیک وکړئ دا به تاسو ته چې دی فعاله شي خو تاسو هغې نه تر څو چې دی په دې باندې کلیک وکړئ لږ منتظره شئ او هغې نه وروسته چې دی بیا دې ځای کې چې چیک اف اټ ورکس په دې باندې کلیک وکړئ چې آیا هغې کار کړی دی که نه یې کړی دی نو په دې باندې کلیک وکړئ هلته به تاسو وګورئ چې مطلب تاسو هماغه صفحې ته بوځي او که نه وکړئ که ایرر شلو نو راځئ یو ځل به بیا په دې باندې مطلب چې ټرن آن باندې کلیک کوي خو حتما اول ځل باندې یا دوهم ځل باندې دا کار کوي نو په دې رقم باندې به ستاسو په د فیسبوک په تصویر باندې به چې دی ګارد ولګول شي. د دې ګټه دا ده چې دا نور بیا څوک نشي کولی چې مطلب د دې نه یا دا ځان سره سیو کړي یا آنلاین شکل باندې چې دی یا بل کس سره شیر کړي او بل کس ته ولېږي راولېږي یا ډاونلوډ کړي یا مطلب چې دی خو ډېر زیات انویټیشن دوی بعضې دغه چې دي یعنې بعضې ریسټرکشن او بندیزونه په دې باندې لګول کېږي نو د هغې له وجې چې دی موږ دغه فالو نو دا چې دی د دغې ګارد راوستلو طریقه یې وه.